خبرو په دغه ځای کې اوس د ولسي جرګې غړي شګوفه نیازي څخه هیله کوو چې د افغانستان په دا وروستیو حالاتو کې د ایران په افغانانو مهاجرینو باندې مړولو کې او هغوی شهیدولو کې خبرې وکړي. نو شګوفه نورزی خور د لوی سرشتن تعالی په نامه باندې زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې ټولو مشرانو ته خویندو ته وړاندې کوم. واقعا ډېر خوشحاله شوم چې ډېر ښه بحثونه مو ولیدله او ډېر څه مو واورېدله او په دا هیله چې یو ورځ پر داسې مسایلو باندې بحث وکړو، پر هغه ښې خبرې باندې او داسې خبرې نه چې افغانستان د غم په ټغر کې ناست دي او موږ د هغوی د حل لاره په مورد باندې خبرې کوو. افغانستان په نړۍ کې هیڅ داسې قوم لکه پښتانه غوندې دومره قرباني نه دي ورکړي لکه چې پښتانه ورکړي دي. موږ د پیړیو راهیسې کلونو راهیسې موږ همدغه قرباني ورکوو، د مذهب، د دین، د قوم، د هر څه تر چتر لاندې موږ همدغه قرباني ورکوو او د کلونو راهیسې دغه جنګ، دغه اور په افغانستان کې بل دی. لکه څرنګه مو چې ولیدله په دې کې موږ بې حده بې نهایته موږ ځانمرګي موږ هغه څه مو ولیدل په افغانستان کې چې یو ورځ تر بلې حالات مخ پر خرابېدو دی. ستاسو پوښتنه پر دې باندې و چې موږ دغه ایران کې کله چې مهاجرین اوښتله د کار او د غریبي په خاطر باندې تر څو یوه ګوله ډوډۍ خپل د ماشومانو، خپل د اولادو او خپل د فامیل لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي، د مزدورۍ لپاره ایران ته اوښتله. د ایران اخوندي رژیم ډېر په ظالمانه توګه هغوی یې وهل، ډبول او وروسته یې په رود کې اچولي وو او د هغوی مړي، د هغوی کورنۍ پیدا کړله او د مرز دې خواته چې څه پولیسو هغوی دا پیدا کړه چې وروسته د هغه څخه بیا په دې اخر کې 18 نفره نور یې پیدا کړله چې دا موضوع موږ بررسي کړه، موږ معلوم کړله او موږ هغه مسؤلین مو راوغوښتل چې تر څو ژر تر ډېره د ایران څخه پوښتنه وشي چې دا څنګه شوی، خو ایران دا خبره رد کړه او دا دروغ دی. زه په دې باندې باورمن یم چې هره موضوع چې پیښه سي، هر څومره چې خونړي موضوع سي او دوی جنایت وکړي، خو بیا هم دوی پښیمانه کیږي. دوی عادت کړی دی، لکه څرنګه چې دوی د اوکراین هغه تیاره یې دوی وویشتې او وروسته دوی پښیمانه سو او نړیوال ته وویله چې کار نه دی کړی، خو بالاخره ثبوت سو او دوی بیرته خپل پر خبره پښیمانه سو چې دوی دا کار کړی دی. د دوی عادت دی چې هر جرم او هر جنایت چې کوي دوی پر دې باندې پښیمانه کیږي. ایران او پاکستان د افغانستان د ولسونو پر وژنو باندې اموخته سوي دي او دا کار بار تکراروي او هر یو پاکستان په یو شیوه باندې پر افغانستان باندې ظلمونه کوي، ځانمرګي هستي یو رقم ظلمونه شروع کړي دي او دا د کلونو راهیسې دا کار دی او ایران په بل نوع باندې کوي چې نه غواړي چې په دغه سیمه کې چې مثلا د دوی سره پر پوله باندې پراته دي دا ولایتونه، نه غواړي دا سیمه امن سي تر څو ځکه چې زموږ اوبه، زموږ منابع ایران ته مستقیم استول کیږي او موږ بار دام پیدا کړی دي او دام په ثبوت رسولي دي چې د ایران هیواد مداخله کوي په جنگ کې، د افغانستان په جنگ کې داخل دي او دوی همیشه د خپل جنایت کړی دي. زه غواړم دا وایم چې موږ ډیر یعنی په افغانستان کې فعل حال د کورونا د سره شروع فقر، بیچارګي او همدارنګه د مشرانو ترمنځ تر اوسه هغه موضوعات توافق ته نه رسېدلي، د دوی جنګونه د چوکیو د قدرت پر سر، دا هغه ناخوالې دي چې واقعا د افغانستان ولسونه یې ډېر سخت ناامید کړي دي. موږ داسې یو څه ته ضرورت لرو، افغانان داسې یو څه ته ضرورت لري چې واقعا دا پښتانه چې دې غاړې ته دي، افغانان چې دې غاړې ته او هغه د ډیورنډ هغه خوا کې دي، دوی ټول سره یو ځای سي او دې خوا کې داسې یو مشر ته ضرورت لري تر څو دوی ټول سره منسجم کړي او د دوی د دردونو لپاره دوا وګرځي
او همدغسې اواز اوچت کړي تر څو دغه قربانیو ته چې موږ فی الحال وینو او فی الحال موږ په دغه وینې کې ورځ تر بلې موږ لمبیږو دغه نور موږ خاتمه ورکو دغه نور موږ بس کو ځکه چې موږ ځوانان دغه نور مشران دغه کسان ولسونه چې افغانستان کې ژوند کوي ورځ تر بلې ناامیده کیږي خپل په دغه ژوند په دغه حالت کې هغه دوستان مشران چې ما اوس ولیدله په سویډن کې چې ژوند کوي په نورو خارجي ممالکو کې چې ژوند کوي هغوی واقعا که چیرې د نږدې د افغانستان حالت ته راسي او وویني واقعا د هغوی دپاره ډېر دردونکی زه مطمئن یم هغوی هم د دغه ځای څخه تللي دي او حالات یې لیدلي دي مګم د اوس فی الحال شرایط چې هغونه چې موږ مطالعه کړي دي د پښتنو د تاریخ په اړه چې موږ معلومات لرو د فعلي شرایط واقعا د زغملو نه دی واقعا چې د پاکستان حکومت یو رقم ظلمونه شروع کړي دي پر افغانان باندې په یو نو افغان وژنه باندې هیڅ کله بسنه نه کوي او غواړي چې افغانان په دغه شکل باندې ختم کړي پښتانه له منځه یوسي د پښتانه د اتحاد او د یووالي څخه ویره لري همدارنګه ایران اخوندي رژیم هم دغسې خپل دغه پست او ناکاره کارو ته دوام ورکوي او غواړي چې په دغه شکل باندې افغانان ختم کړي خو زه دغه مشران ته او ټول ته دغه وایم چې زموږ دپاره پکار دی تر څو موږ یو حرکت وکړو تر څو موږ داسې یو غورځنګ په افغانستان کې راپورته کړو چې نور دغه ناخوال ته د پای ټکی کښېږدو تر څو پورې موږ د هرې خوا څخه دومره تاوتریخوالی پر موږ باندې کیږي او موږ ګورو د یوې ګولې ډوډۍ دپاره حتی موږ یو بل چاته ګورو تر څو هغه موږ ته ورسیږي هغه د ژوند ښه سهولتونه هغه د ژوند ښه امکانات چې هغه خو لا پرېږده چې د افغانانو دپاره مساعد نه دي تاسو وګورئ چې ټول افغانان په رواني او په رواني ناروغي باندې اخته سوي دي او په بېلابېلو ستونزو باندې اخته سوي دي دا ټول هغه ناخوالې دي چې موږ د پیړیو راهیسې په هغه باندې اخته یو او دا معلوم نه دی چې دا جنگ کله به ختمیږي په افغانستان کې دا جنگ کله به له منځه ځي خو بیا هم زه دا خبره وایم چې هغه وخت به اوسي چې موږ ټوله پښتانه سره متحد سو موږ ټوله وکولی سو چې په یو اواز باندې خپل اواز اوچت کړو د هر یو څخه خپل حساب وغواړو او د نور پرې نږدو په دغه رقم افغانان لکه یو کوتره غوندې لکه یو بې ارزښته مرغه غوندې دغسې وژل کېږي چې هېڅوک باز خاصو دغه یې نشته چې هغه پوښتنه وکړي چې دا په څه شکل باندې وژل کېږي ولې وژل کېږي آخر دا وژنه تر کله پورې آخر ګناه مو څه ده نو زه دغه هیله کوم چې دغسې خپل مجالس ته کنفرانسو ته دوام ورکړو او پر دې باندې بحث ولرو او د حل لارې پیدا کړو چې موږ باید نور دی جنگ ته خاتمه ورکو تاسو فکر وکړئ د پښتانه د 50 تر 80 میلیونه دي چې دی خوا پښتانه او د خط هغه پښتانه اوس که فکر وکړئ 10 میلیونه ښځینه تشکیلوي مثلا موږ ښځینه هم په دې کې غواړو ونډه واخلو او راپورته سو او خپل اواز اوچت کړو او نور دی جنگ ته نور دی حالت ته د پای ټکی کښېږدو نو زه مننه کوم بیا هم او زه دغه هیله لرم او دا ارمان مو دی او د دې دپاره موږ مبارزه کوو د دې دپاره غواړم قرباني هم ورکړم تر څو هیڅ داسې ورځ به رانسي چې هیڅ یو ښځه کونډه نسي هیڅ یو مور بې زوی نسي هیڅ یو ښځه په بد حالت کې ونه اوسي نو همدغه زما ارمان او ارزو دی هیڅ یو ماشوم بې مور او پلاره ونه اوسي دغه حالت مو نور هم ځوروي او نور مو هم بدبختي خواته کشوي راسي چې داسې یو غورځنګ په افغانستان کې جوړ سي تر څو نړیوال په هغه باندې خبر سي او زموږ اوازونه تر نړیواله پورې ورسیږي او دې حالت ته د پای ټکی کښېږدو بیا هم زه مننه کوم د سپوږمۍ خور څخه هم ډېره مننه ډېره زیاته مننه شګوفه نورزۍ د افغانستان د ولسي جرګې غړې او د پښتون ژغورنې غورځنګ کلکه ملاتړ کوونکي سپوږمۍ مسعود څخه هم نړۍ مننه چې تر دې دمې خپرونه مخته وړله زه یو یادونه بیا کوم نننۍ نړیواله انلاین غونډه مو افغانستان کې د وروستیو بریدونو او د ایران لخوا
د 40 افغانانو وژلو په خبر